عزیزي انرژۍ شرکت د 10,000 مېګاواټه برېښنا د تولید لپاره ټول تخنیکي وسایل پېرلي. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال محترم عبدالغني برادر اخوند نن شنبه د 1415 لمریز کال د سرطان میاشتې په 13مه نېټه په خپل کاري دفتر کې د هېواد له ملي سوداګر او پانګوال ښاغلي میرویس عزیزي او د هغه له تخنیکي ټیم سره وکتل. د عزیزي انرژۍ پانګونې شرکت عمومي رئیس میرویس عزیزي وویل د 10,000 مېګاواټه برېښنا د تولید لپاره ټول تخنیکي وسایل پېرلي چې ژر به یې هېواد ته د لیږد چارې پیل کړي. هغه زیاته کړه په نږدې وخت کې به په هېواد کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د لوی روغتون د جوړولو کارونه هم پیل کړي. ورپسې د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په مشرۍ د اړوندو اماراتي ادارو او عزیزي انرژۍ پانګونې شرکت له استازو څخه جوړ شوی تخنیکي کمیټې خپل راپور وړاندې کړ. د راپور له مخې د کابل ولایت په نغلو سیمه کې د 100 مېګاواټه لمریزې برېښنا، د پروان ولایت په باریکاب سیمه کې د 100 مېګاواټه لمریزې برېښنا او په غزنی ولایت کې د 110 مېګاواټه لمریزې برېښنا پروژو د امکان سنجۍ مطالعات بشپړ او د برېښنا د پیر تړونونه هم لاسلیک شوي دي. کمیټې په خپل راپور کې زیاته کړه چې په ساحو کې عملاً د یادو پروژو چارې پیل شوي دي. د دې ترڅنګ په تخار ولایت کې له ډبرو سکرو څخه د 115 مېګاواټه برېښنا، په بغلان ولایت کې له ډبرو سکرو څخه د 350 مېګاواټه برېښنا، د نغلو او غزنی سب سټیشنونو جوړولو او د کابل ولایت له ترخیل سیمې څخه تر صنایع سبز پورې د انتقالي لاین غځولو پروژو پر تخنیکي موضوعاتو بحثونه جریان لري چې چارې به یې ژر نهایي شي. د کمیټې د کارونو د چټکتیا په موخه خپل وړاندیزونه هم شریک کړل. د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د دې کمیټې د لاسته راوړنو ستاینه وکړه او اړوندو اماراتي ادارو ته د کارونو د لا چټکتیا په موخه لازمې لارښوونې وکړې او سپارښتنه یې وکړه چې د 2 اونیو په جریان کې دې په یو شمېر برخو کې پاتې کارونه بشپړ او راپور د اقتصادي معاونیت له مقام سره شریک کړي. محترم ملا صاحب د عزیزي انرژۍ پانګونې شرکت ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ او ترې ویې غوښتل چې خپل کارونه په ښه ډول او ټاکلي وخت بشپړ کړي. هر الویشت خاوره به دې بیا ډکه له خوند